الله یا بنده یو ستا ګناه ده او یو زما رحم دی د دې دواړو مقابله ده هي د ادم بچي زه تکړه شکو دا ګناونه زه دا ګناونه خو په ځمکه سکه اسمان ته راوخی جو دا ټوله په ذات نه ډکه کا دومره ګناونه کدي وکړل او شرک دی نه کړي او زمانه د معفوق ته الله رب العالمین دې ته معاف کوما زما پروا نه راځي د سلورم سفاره کې د سوره آل عمران دا یو سل 15 نمبر آیت اور پسې آیت پادی مذکورہ آیاتونو کې د متقین خلقو د پرهیزګارانو بندگانو نور صفات ذکر کړي څه صفات د دې مخ کې ذکر شونه صدت ذکر کړي د دې صفات حاصل ده چې دا متقین هغه خلق دي والذین اذا فعلوا فاحشه چې کله د دینه ثبت کاروشي او ظلموا انفسهم یا په خپل ځان باندې ظلم وکي دلته قرآن دو الفاظ ذکر کړی دي فاحشه او ظلم د دې په اړه کې علما مختلف اقوال ذکر کړي یو قول دا دی چې فاحشه کبیره او لوی ګناہوں ته ویل کېږي او ظلم چې دی هغه د کبیره فاحشینه چې ښکته ګنای صغایر او دغه رنګ واړه ګناہوں دویم دا دی چې فاحشه چې دی هغه ګناه ته ویل کېږي چې داغي ضرر نور خلکو ته رسیږي لکه زنا شو غیبت شو او دارنګي به حیايي او بدکاری شو دا داسې ګناه او معصیت دی چې د دې اثر نسل ته رسیږي نسلونو پورې رواني او دغه رنګ ظلم هغه ګناه ته ویل کېږي چې داغي اثر د انسان د نفس او داغه د ذات پسې او شخص پسې محدودي نو فاحشه دغه ګناه ته ویل کېږي اگر که علما ویلي چې د فاحشه نه مراد بے حیائی دا بے ستری بے پردگی او دغه رنگی زنا غیبت او لواتت او د سنور عورت ښکارا کول بر بدن بربندول دا ټول په دې کې مراد دي ادا ګناه ډېر ګناونه متضمن د ذکر قرآنی کریم اکثر فاحشه ځان له مستقله ذکر کوي نو دلته د سنوي کې چې متقین هغه خلک دي چې د دینه به بالکل اس ګناه نه کیږي بلکې قرآنی کریم د متقینو دا صفت ذکر کړي داغه کسان دي وهم یترؤون السیئ بالحسنه چې دی بدی او ګناه په نیکی باندې دفقای او دارنګي حدیث کې مراغلی دی وتع الحسنه بالسیئ په ګناه په نیکی کوا نو متقین هغه خلک دي چې کله د دینه فاحشه وشي فاحشه نه مراد غټه ګناه ده لویه ګناه چې داغه اثر بل ترسیږي لکه زنا شو لمنګ ویلي غیبت شو دغه رنګ لواتت شو او بے حیايي او بے ستری او بے پردگی شو دم کله ناکله د متقینو نکیږي د دې اثر څنګه یغه ده چې لکه مثلا ته د یو چا سره خبرې کې او ناسه په خبرو کې سره ګرم شي هیڅ کله اغله پی غور ورکی دارنګ هغه ته بد ردوي هغه ته کنزل وکي دغه رنګ هغه ته د مور خور ول عیاذ بالله د سي کنزل کول نو داغي اثر بل تم ورسیږي د دې د وجه نه به مؤمن چې دی نو په دسي زړه باندې یو بوجي یو وبالي چې دا زمانہ ولې ذکر شو یا زنا ته وشي ول عیاذ بالله نو به دې داغي معافي او مغفرت او بخنه د الله نه غواړي او ظلم انفسهم یا ظلم کې په خپل ځان باندې سوال دي ذکر چې ظلم خصوص په ځان باندې نه کوي هر سړی ځان د ظلم نه بچ کوي یو لیوانیم چې د ناغزان د ظلم نه بچ کوي چې په ما باندې څوک ظلمونه کوي هر چا خپل جان او ځان ډیر خوږي نو څنګه ځان باندې ظلم وکي قرآن دا خبره ته څنګه ذکر کړي نه داغي جواب هغه ده چې اصل کې دا انسان دا نفس دی نو دا د سره امانت دی د رب العالمین دیو جنا دا امانت دا بدن بنه خرابې دی خودکشیم ځکه حرام کړی دا الله سبحانه و تعالی فرمایي لا تقتلوا انفسکم ځانونه مو وجنئ او دغه رنګ ولاتت دی موفیهن انفسکم په خپل ځانونو باندې په میشت عزتمندو کې ظلم مکوئ نو کله چې یو انسان راولګيږي او هغه د خپل نفس او خپل بدن په ګناه کې استعمال کین کم شي چې الله رب العالمین په د باندې بندیز او پابندی لګولې په دې حرام کړی دی د ایست د خپل نفس او خپل بدن پاغي کې استعمال کی یا الله په د باندې کم شي فرض کړی او لازم کړی دی او پاغي کې دی ایست د خپل بدن استعمال نکي نه دا په ځان باندې چې کم د ظلم کول دی د دې وجنه د هر ګناه او د هر معصیت وبال بم په دې انسان باندې راځي نو ګناه کول دا اصل کې ظلم دی په خپل ځان باندې نو ځکه دا قرآن دا تعبیر ذکر کړی دی
والذین او دا کسان دی اذا فعلوا کل چې دیو کی فاحشتن بحیایم او دارنګ بدکارم او ظلموا انفسهم یاد ظلم کی فخلو ذانن بانی ذکر الله ندی یاد الله تعالی لرم یو کمزوري حدیث کې راغلی دی چې کله دا آیت نازل شو نو ابلیس ډیره چغي واللې او دغه رنګ په سر باندې خاورې بادولې نو دا کشرانو تراجم شو هغه ته ویل چې مشر بابا ولې جاړي ولې خپي ولې اوس پورې موږ به د انسانانو په ګناوونو باندې بهکندي کوله دوی موږ په ګناوونو باندې هلاک کړل اوس الله رب العالمین د سه آیت راولېګو او دغه رنګ الله د سه وینا نازل کړ چې زمونږ ته بیو کړل زمونږ ټوله خواري ضایع کړل هغه ته ویل کوم آیت دی نو دا آیت ول شي والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله وی هر قسمه ګناه معافي چې زما نه وغواړي زه تمام کوم نو دې کشرانو ته ویلې ولدس یو ګناه به تراو باسو چې به ګناه او دوی ته د ثواب کار ښکاره کیږي توبه به دې نه وباسي ځکه توبه خو خلک د ګناه نه وباسي او چاته چې یو عمل نیک ښکاره کیږي نه غینه توبه نه وباسي نو بدعت او تراویز کل په دین کې نوې نوې خبرې نوې نوې طریقې چې خلکو ته دین ښکاره کیږي ځکه بدعت څه ته ویل کیږي ما احدث فی الدین الامر لم يكن ثابتا من النبي ولا من الصحابه ولا من السلف په دین کې د یو طریقه د یو عقیده د یو عمل راایستل چې هغه د پیغمبر نه د صحابونو د سلفونو نه ثابت دي ته بدعت ویل کیږي حدیث کې راغلی البدعه شرک الشرک بدعت چې دینو دا د شرک تسمه وندونه دي دا انسان مشرک کوي دا انسان شرک رسي نو دیو جنا اس د شیطانانو د مسلمانانو ته بدعت راويستل سفیان ابن عیینه ویل دي چې البدعه احب الى الابلیس من المعصيه لان البدعه لا يثاب ولا يثاب عنهم وای ابلیس چې کوم دی شیطان ته د ګناه په مقابل کې بدعت ډیر خوښ دی ځکه ګناګار د ګناه نه کله توبه وباسي لیکن مبتدی او بدعتي هغه د بدعت نه توبه نه وباسي همیشه د پر بدی کې اخته نو مسلمانانو ته بدعت هغه راويستل نو دی آیت ابلیس ډیر زور ور کړو هغه راولي کېدو او یې سدي ته بدعت هغه راایش کړ په دین کې والذین واکسان دي دا متقین اذا فعلوا فاحشه چکل کوي دی بدکاری د دین دا معلومی کی چې د متقین پرهیزګار انسان نم ګناه کیږي او وجه دا د کچرته ګناه نه کې به د الله رب العالمین د صفات د عفو او د معافی اظهار باندې کېدلې د دې وجه نه الله رب العالمین ته هغه بندگان ډیر خوښ دي چې هغه نه ګناه کیږي قصدن نه کوي خو ته وشي په بشري تقاضا باندې په انساني تقاضا باندې ځکه انسان کې خواهش دی شهوت دی غفلت دی انسان باندې یې راځي کله چې د انسان شهوت راپور شي دی راپورته شي بالکل سرګي پتوري شي به دماغ عقل کار نه کوي ګناهو کې روسو ته به کم دی هوش راشي لکه د آیاتونو د شان نزول په باره کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی چې کم دی کجوري خرڅولې یو زنانه تی کجوري غسین هغه تی ویلې اعتراضه ول ما سبد کوټه کې د دینه خېسته کجوري دي چې هغه نه استلې صداغه نه غاړه واغسلم هغه خپل کله به سخفو پیغمبر تراله او ما غزان هلاکم د قرنګ روایتو کې راغلي دي دوه مرګري یو د ثقيب قبيلي او انصاريوم نه دا دواړه غونډي نه پدې کې جکم دي دا یو غونډي س جهاد لولې ګوم دی بل مرګري ول زبر د کور خیال ساتمه نیورز د کور تداغي سودا وړل نه پدې کې داغي زنانه هغه چې کله الله سرابي سنو بزو سې سکور ته ور داخل شو او داغه زنانه هغه تقبیل کو داغه نه چپ وغسله به په سخه پوج د مې سکارو کو نو ابو بکر صدیق رحمه تعالی عمر د ناغي ته چې ګوره د غازی او به چې کم دی د گوندی خزه تاول د شکار کړي دي تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم تراله سخفو او علما خزان هلاک کړي الله سبحانه و تعالی د آیاتونه راولېګل چې کار څومره ګناه د نوشي حدیث کې راغلي دی وما من عبد مؤمن اذا اذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي فيستغفر الله الا غفر الله له یو سره چې په صحیح طریقه باندې د سنت مطابق او د وکي او دوه رکعات منځ کې څومره ګناونه چې کړي الله سبحانه و تعالی ته معاف کوي یو حدیث کې راغلی دی الله سبحانه و تعالی فرمایي من علم اني ذو قدرة على مغفرة الذنوب د یو سړي چې دا یقین وي په رب العالمین باندې چې دا الله زما د ګناونو معاف کوون کې دی نو دا په دې یقین سره د الله نه د خپل ګناونو معافي غواړي نو الله وي زو ته ګناه معاف کوم ولا ابالي او زما ته پروا نشته دی الله باندې نه پرشر راځي په الله باندې نه خجالت وال راځي
انسانان چې دي نه زړه تنګ دي څومره نږدې مرګره دي که داغه په حق کې د بدرې ځل غلطي وکړله دو درې کرته نو بیا په سلورم ځل ته معافي نه کوي روغه د سن کوي او د الله سبحانه و تعالی د ناشنا فراخ رحم دی چې څومره ګناونه کې خو لیکن چې په صدق دل سره د الله نه معافي غواړي الله سبحانه و تعالی معاف کوي الله یو بنده یو ستا ګناه ده او یو زما رحم دی د دې دواړو مقابله ده زته کوا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا ابالي هدا ادم بچي زته کړه شکو دا ګناونه زدا ګناونه په ځمکه سکه اسمان ته راو کې جو دا ټوله په ذات نه ډکه کا دومره ګناونه کدي وکړل او شرک دني کړي او زمانه د معافیوخت الله رب العالمین دې ته معاف کوما زما پروا نه راځي د الله په خدایي کې د الله رب العالمین په کمال کې څه کمی نه راځي دیو جن یو اثر کې راغلي دی وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین ویلو چې ما اقل حیاء من يطمع في جنتي بغیر عمل هغه سړی څومره بے حیا دی او څومره کمقل دی چې جنت بغیر د خوارۍ نه غواړي لکه موږ تاسو د دې باندې یقین چې الله رزق ورکوي بیا ولې د اثر کې د مزدوري په څیر وځو خو لکه خپل په بل باندې واړه وکنه بس چې الله رزق ورکوي والله چې یو بیت الخلا یو لیټرین جوړه او په 2 لک او 3 لک خرچه پر راځي په غیب سبم ډیر کوشش کوي ډیر مهنت مزدوري او دیړي به کې په دې ګرمۍ کې به ځان نه خولو باسي نو ال د دسماتي زی به جوړ شي باتروم او لیټرین به جوړي په غیب کې به ټوټه او بمبا هغه ولګيږي نو جنت چې نو دم خواري غوړي او دغه رنګي وکيف اجود برحمتي على ما يبخل بطاعتي او زبد څنګه چې کم دي سخا وکما په خپل رحم باندې پاغه چا باندې چې زما په طاعت باندې بخل کوي یو سړی بخیل دی زما عبادت او بندگی نه کوي الله یې اگر که زما رحم ډیر فراخ دی خو نیو لور کوم د دې وجنه شهر ابن حوشب یو عالم دی اغویل دی طلب الجنه بلا عمل ذنب من الذنوب یو سړی جنت غواړي خواري نه کوي دام غواړي ګناه ده ناشنا ګناه ده وانتظار الشفاعه بلا سبب نوع من الغرور یو سړی د پیغمبر د سفارش په تمه باندې ناس دی او داغه اطاعت او تابعداري نه کوي دا دوکه شوی دی د دې وجنه د آیت کې الله سبحانه و تعالی موږ له دعوت را کړی دی چې تاسو خواري کوئ هر څومره ګناه چې د نوښ الله من امید کېږي الله سبحانه و تعالی ته معاف کوي کتانه په ورځ کې او یې کرته ګناه وشول التائب من الذنب كما لا ذنب له هغه څوک چې د ګناه نه توبه وباسي نو دا د سیده ګویا کې دا ګناه کړي نه ده حدیث کې راغلی کې یو سړی یو ځل ګناه وکړي او بیا د الله رب العالمین ته په صدق دل سره توبه وباسي د زړه د قومینه به اراده نشته خو ګنټه باندې به ګناه وکړه به توبه وستله به وکړه تر دې پوري چې په ورځ کې او یې ګناونه او زر ګناونه وکړل خو چې سم توبه وستله نو الله سبحانه و تعالی ته معاف کوي دا خو څنګه چې د پښتنو خبرې دي چې لکه دا پلانې چې دا سي توبه ډک دی او دا د سي دي نه نه چې څومره ته ګناونه کې په سي توبه وباسي الله سبحانه و تعالی معاف کوي زنا معاف کوي قتل معاف کوي او دغه رنګ څومره معاصي او ګناونه چي دي دا الله سبحانه و تعالی دا توبه ناشنا عبادت دي او سخت خوخ دي بندگان نه الله ته د انسانانو د تملق د چاپلوسي او دغه رنګ چې کم دي د منت زاری هغه ته خوخ دي امام ابن قیم ویل دي کله نا کله یو سړی په ګناه باندې جنت ته لاړ شي الکه په ګناه باندې جنت ته څنګه لاړ شي هغه د مثلا په ځواني کې مخ کې زنا کړی دا اوس تر آیا د شي الله ته توبه وباسي و جاړي چې ولې مې دا ګناه کړی دا به میش بعد ته به را یاد شي بس دا مزان چې ملامت کوي او خجالت کوي دا ملامت او دا خجالت کواله دا د الله رب العالمین خوږي ته وګوره په دې باندې جنت ته داخلي والذین ودا کسان دي اذا فعلوا کل چې دی کوي فاحشتن یو بحیاي او بدکاری درم او ظلمون پسم یادی ظلم کوي په خپل ځانونو باندې ذکر الله ندی یادی الله تعالی لرم الله یادی من د الله عظمت د الله عقاب د الله رب العالمین فکر چې دا کار می ولې وکړو مؤمنان د الله نه یریږي د وجنه د عذاب الله په ځبان لفظ الله ذکر کړی دی بشر ابن حاتم ویل دي چې من فکر فی عظمت الله عز وجل ما عصوه کچا د الله په عظمت کې سوچ کو اس کله به ګناونه کی خدا د الله عظمت نه پیژاندل ذکر نه ادا کیږي فاستغفروا للذنوب فذي بخنه غواړي د خپل ګناونو و مې یغفر الذنوب الا الله او څوک دی هغه څوک چې هغه ټول ګناونه معاف کی سوا د الله تعالی نه
الله نه ما سیوا بل څوک د کار نشي کوله ولم یسروا دی کلکواله او همیشواله نه کوي علامه فعلوا فغنا باندې چې دې کړي وهم یعلمون او دې پویږي په دې باندې چې دوی د پر یو رب شته چې هغه تمام ګناونه معاف کوي دغه رنګ دې پویږي د دې ګناه په عظمت او د الله په عظمت باندې اولئک جزاؤهم مغفرة فذا کسان د دې بدلا مغفرت او بخنه ده من ربهم لطرفا د رب د دینم وجناتن جنتون دې تجري چې بهيږي بم من تحت الانهار لاندې داغه نډیر شي نهرونه خالدین فی ندی به همیشه پای کې همیشه د فر و نعم اجر العاملین او ډیر خدای ثواب د بدل داس عمل کوونکو عامل چې دنو د مزدور ته ویل کېږي مقصد دا دی چې اسبم په دنیا کې ځان کړي جنت د پر خواريو کا ځان وکړو چې الله سبحانه و تعالی د جنت درکې